د هرات ارګ یا د اختیار الدین کلا. هرات د افغانستان په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې د بادغیس، فراه او غور ولایتونو او د دوو هیوادونو ترکمنستان او ایران سره د ګاونډیتوب پوله لري. دا ښار څو زره کلن تاریخ لري چې د پیړیو په تیریدو سره یې نوم له یوې بڼې څخه بلې ته اوښتی دی. هرات په لسګونو تاریخي سیمې، کلاګانې او جوماتونه لري چې نن به موږ د هرات ولایت د اختیار الدین تاریخي او لرغوني کلا په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړو. د اختیار الدین کلا چې د اسکندر کلا او د هرات د ارک په نوم هم یادیږي د افغانستان له لرغونو ودانیو څخه ده. د هرات په زاړه ښار کې پرته ده. په تاریخونو کې راغلي چې دغه کلا له میلاد نه 330 کاله مخکې افغانستان ته د لوی اسکندر او د هغه د لشکر د راتګ په وخت کې جوړه شوې ده. خو د هېواد د تکړه څېړونکي پوهاند رازقي نړیوال له خبرو څخه داسې معلومیږي چې دا تاریخي او لرغونې کلا هرات ته د اسکندر له راتګ څخه مخکې جوړه شوې ده. هرات کې چې تر اوسه پورې د قدمت په حساب باندې یا د لرغونتوب په حساب باندې کومه عابده پاتې ده او په هغه خپل حال ده او حتی په د وروستیو وختونو کې هغه بیا رغونې شوې ده، هغه د اورتاکانه قلا ده. د اورتاکانه قلا چې ده د مقدوني سکندر نه په وخت کې هغه کې چې مقدوني سکندر راغی هرات ته په 310 میلاد د مخه نه، یعنی هغه وخت چې مقدوني سکندر د باختر او آریانا په خاوره باندې لښکرکشي وکړه او هرات ته راغی، نو په خپله د اورتاکانه دغه قلا یې ولیدله چې واقعا ډېره پخه قلا وه. همداراز د هرات ولایت د اختیار الدین د تاریخي او لرغوني کلا د معلوماتو مدیر بصیر جویا د دغه کلا د تاریخ په اړه داسې وایي. بنا به روایات و بحث‌های تاریخی که در متون هست میارن اولین بنایی که در هرات ساخته میشه گویا همین قلعه هست و در بعض روایات میگن که هرات 4000 سال قدامت تاریخی داره. به هر حال اینا بحث‌ها و روایات تاریخی هست که اگر ما اینا دقیقاً با هم ربط بدیم دقیقاً برداشت میشه که این قلعه هم میتونه نزدیک به 4000 سال یا 3000 سال قدامت تاریخی داشته باشه. بحث اسطوره از او دقیقاً برمیگرده به اینکه اولین بار اساس این قلعه با عظمت توسط یک دختر به نام شمیره بنت جمان افریدون از نواده‌های کیومرث و منوچهر که اگر شاهنامه فردوسی را مطالعه کرده باشین در رابطه با شاهان پیشدادی‌ها و آریاها کیقوباد و کیخسرو و کیومرث معلومات بسیار موثق تاریخی ارائه کرده و دقیقاً بنای این قلعه تاریخی را به او ادوار تاریخی برمیگردانند. اینکه چه انگیزه باعث میشه که این دختر این قلعه را میسازه یک بحث بسیار طولانی هست. یک مجمع تشکیل میده و در این مجمع فیصله میشه که در مدت 4 سال ما شما پول خراج یا باج پولی که در روز زمان پول زور از مردم گرفته میشد توسط شاه او زمان، این دختر بالاخره تصمیم میگیره که مجمع تشکیل بده و در این مجمع فیصله میشه که ما شما مدت 4 سال پول باج یا پول زور جمع آوری میکنین و قبل از او برای والی او زمان به نام آیت الله روان میکنین و در مکتوب پیشنهادی از اونا درج میشه که در جریان 4 سال هیچ یک از قدرتمندای او زمان حق ندارن که در این سایه جغرافیایی قدم بگذارن و بالاخره تصمیم میگیرن که بر فراز بلندترین تپه خاکی هرات یک قلعه بسیار مستحکم دفاعی ساخته میشه و بنا به زندگی مردم در او آغاز پیدا میکنه. با مرور زمان چون نفوس مردم زیاد میشه کمبود جای پیدا میکنن، پیشنهاد میکنن برای شاه شهر جدا از قلعه اختیارالدین به نام کوندج یا کوندج در قسمت‌های شمالی قلعه اختیارالدین بنا پیدا میکنه و به تعقیب از او شهر قدیم هرات در قسمت‌های جنوبی قلعه اختیارالدین بنا پیدا میکنه که اگر شما نقشه هرات در سال 1840 میلادی مطالعه بکنین هرات دارای دیوارهای در حدود 25 تا 28 متر ارتفاع و 30 متر عرض داشته. 4 دروازه بسیار مستحکم دفاعی داشته، 5 برج بزرگ و 149 برج کوچک 4 اطراف هرات به نام احاطه میکنه و بیرون از دیوارهای شهر خندق‌های آب کندانکاری میشه که در بعض روایت تاریخی میارن که حدوداً 20 متر عمق داره، صرف برای اینکه از حملات ناگهانی دشمن به نام جلوگیری بشه. د اختیار الدین تاریخي کلا چې دیوالونه له پخو خښتو ډبرو او احاکو څخه جوړ شوي د هرات د زاړه ښار په شمال لویدیځه کې پرته ده. د 250 متره اوږدوالي، نږدې 80 متره پلنوالي او د 28 مترو په لوړوالي 21 برجونه لري چې د ساختماني موادو او ښکلي معمارۍ په اړه یې ښاغلی نړیوال او ښاغلی جویا وایي. تپه چې دی تپه د یا د غونډۍ د دې چې دا مصنوعي ده، طبیعي نه ده، یعنې په خپله د خاورو نه جوړه شوې ده او ډېره لوړه ده. دا قلعه څو دروازې لري، د دې شا برجونه ډېر ښکلي دي،
د دې حصار یا دیوال چې ګوري هغه ډېر ښه په خپل ځایونو باندې مختلف تیرکشونه لري. همدارنګې د دروازه شا برجونه نور برجونه هم لري. دې کې ټول تدافعی عناصر چی هغه ټول په دې کې موجود دي. در بعضی قسمت‌های از قلعه شما اگر در تصویر داشته باشین از کاگل استفاده شده و در بعض قسمت‌ها از گچ خاک استفاده شده و در به صورت عموم از خشت پخته و همون سمت و ساروج و مواد ترکیبی که از لحاظ معماری مروج بوده و در خود هرات استفاده می‌شده به کار گرفته شده. د هرات ارګ یا د اختیار الدین تاریخي او لرغونې کلا ختیځه او لویدیځه برخه لري چې ختیځه برخه د باچهانو حرامسرای او لویدیځه برخه د نظامیانو د اوسېدو لپاره جوړه شوې وه چې په اړه د اختیار الدین د کلا د معلوماتو مدیر وایي. و ظاهرا از لحاظ شکل ساختاریش از دو بخش عمده و اساسی تشکیل میشه که یک بخش از قلعه پایین هست که کلا بخش نظامی شاه بوده یا سربازها و عساکر نظامی که در اینجا گویا مستقر بودن برای تامین امنیت، و بخش بعدی از او یا قدیمی ترین بخش یا اساسی ترین بخش قلعه همون حرمسرا هست که در دو طرف شمال و جنوب خانه های زمستانی و تابستانی گویا به شکل بسیار اساسی طراحی شده و نشان میده که از بار تمدنی و تاریخی بسیار ویژه برخوردار هست. د هرات ارګ یا د اختیار الدین تاریخي او لرغونې کلا څخه د تاریخ په اوږدو کې ډیرو امپراتورانو د خپلې پلازمینې په توګه کار اخیستی دي. د امپراتورانو لخوا ډیرې جګړې پرې سوي دي چې د پیړیو په بهیر کې ډیر ځلې ویجاړه سوي او بیا جوړه سوې ده. له سیمینه د اسکندر له تخت څخه وروسته د پارتیانو، کوشانیانو، ساسانیانو، هپتالیانو، امویانو، طاهریانو، صفاریانو، سامانیانو، سلجوقیانو، غزنویانو او غوریانو په شمول واکمنان په هرات کې واکمني لرله او له دغې کلا څخه استفاده کوله. د هرات ولایت د اختیار الدین تاریخي او لرغونې کلا په 1501 هجري سپوږمیز کال کې د غوري شاهانو مهم دفاعي مرکز وو چې د چنګیز د زوی تولی خان لخوا د برید پر مهال د کلا 12,000 ساتونکي ووژل سول او تولی خان دغه کلا ونیول. خو وروسته د هرات د خلکو د پاڅون له امله دغه کلا بیرته د چنګیز خان له عسکرو څخه ونیول سول چې په دې کار سره د چنګیز زوی تولی خان ډیر په غوسه سو او د هرات ښار یې د 6 میاشتو لپاره کلابند کړی وو. د هرات ښار په کنډواله بدل سو او داسې هم ویل کیږي چې په دې سخته جګړه کې د هرات ښار د ټول نفوس څخه یوازې 14 کسان ژوندي پاتې سوي وو. بزرگترین جفایی که در طول تاریخ بر بنای پیکره قلمند تاریخی یعنی وارد میشه در زمان حملات چنگیز مغول هست. زمانی که پسر چنگیز خان، تولی خان پسر چنگیز در سال 1221 میلادی به هرات حمله میکنه، متاسفانه که تمام تاسیسات و بوده‌باش و اماکن مقدسه و بناهای تاریخی هرات به یک مشت خاک مبدل میشه و از 600,000 نفوسی که در هرات گویا زندگی میکردن 16 نفر جان به سلامت میبرند. بحث روایت‌های تاریخی در بخش هرات باستان بخشی از تاریخ هرات باستان استاد فکری سلجوقی در این مورد بحث بسیار مفصل ارائه کردند. دغه تاریخي او لرغونې کلا د ملک فخرالدین کارت د لشکرو د مشر اختیار الدین لخوا په 1695 هجري سپوږمیز کال کې په اساسي ډول سره ترمیم سوه چې له همهغه وخت څخه بیا تر اوسه د هغه په نوم شهرت پیدا کړي او د اختیار الدین د کلا په نوم سره یادیږي. و بعد از عملات چنگیز مغول میارن که حدوداً 100 سال هرات به حالت ویرانه باقی میمونه و آل کرد، دودمان آل کرد یا قوری ها در هرات سلطنت حکومتی پیدا میکنند. در اواخر قرن 13 میلادی و اول قرن 14 میلادی شخص به نام اختیار الدین، یکی از فرماندهان بسیار مشهور ملک فخرالدین که حاکم هرات، میبینه که این قلعه در جریان جنگ‌های چنگیز مغول بالاخره زیاد آسیب دیده، بالاخره تصمیم میگیره که بر بقای ویران شده این قلعه یک قلعه مستحکم دفاعی دیگه بسازه و ترمیمات اساسی را انجام بده. بنابراین قلعه به نام اختیار الدین مصمم شد، اما بیشتر در بین مردم هرات به نام ارگ هرات معروف است.
د هرات د اختیار الدین تاریخي او لرغونې کلا په 215 هجري سپوږمیز کال کې د تیمور ګورګاني د لشکرو لخوا ونیول شوه او کلا ته ډیر زیات زیان واوښتی چې وروسته د تیمور د زوی شاروخ میرزا تیموري لخوا په 813 هجري سپوږمیز کال کې بیرته جوړه شوه او خپله پلازمینه هرات ته ور انتقال کړه. هغه د کلا دیوالونه په ډبرو او پخو خښتو کلک کړل او د دیوالونو په بارني اړخ یې کاشانې ولګولې. وروسته د هرات د اختیار الدین له تاریخي او لرغوني کلا څخه د هوتکي او دراني امپراتوریو په وخت کې د هستوګنځي خزانې محبس او د سلاکوټ په توګه کار اخیستل کېده او په 19مه پیړۍ کې د افغان انګلیس جګړې پر وخت بیا ډیر زیانونه ور واوښتله. په 1950 میلادي کلونو کې پخوانی باچا علي حضرت محمد ظاهر شاه د دغې کلا د پوره ورانېدو مخه ونیوله او وروسته د شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت پر مهال یونسکو د اختیار الدین کلا د بیارغونې کارونه پیل کړه، خو پر افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل او بیا د کورنیو جګړو پر مهال د هرات د اختیار الدین تاریخي او لرغونې کلا ته ډیر زیان واوښتی او ډیره ورانه سوه. خو د ولسمشر حامد کرزي د جمهوریت پر مهال د 2006 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ د اختیار الدین کلا د آغا خان بنسټ لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په مالی لګښت بیا ورغول سوه چې اوس یې ډیرې برخې د لیدونکو پر مخ پرانیستی دي. و در سالهای 1355 زمان حکومت سردار محمد داود خان کارهای بازسازی از او شروع میشه و تا سال 1364 دوام پیدا میکنه. اما با تاسف که جنگ‌های داخلی که در افغانستان و گویا جنگ‌هایی که در هرات اتفاق میفته کار بازسازی از او رو به تعویق میندازه تا سالهای 2006 و 2008 که آخرین دور پروژه ترمیمات از او که من قبلا یادآور شدم آغاز میشه و قلعه اختیارالدین با حفظ اصالت گذشته از او از روی تصاویری که ما به دست داشتیم و به دست آمده دوباره بازسازی میشه. یعنی این نوع تغییری در ساختار از او به شکل عصری و امروزی ایجاد نمیشه، با حفظ اصالت گذشته از او ترمیم میشه. د هرات ولایت د اختیار الدین کلا له بیا رغونې وروسته د هرات په ملي موزیم بدله سوه او اوس یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان د کلا او موزیم لیدلو ته ورځي. خو د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په هرات کې له فرهنګي میراثونو څخه د اختیار الدین کلا ته د 2023 کال د زلزلې له امله زیان رسېدلی دی چې یو شمېر برخې بیا رغونې ته اړتیا لري.